ته را ځان چکن شان دي یاره چیرې دي دغه چې دې شیان ته سره غوښتلم هو پر کاټه که وروره زه جواب ورکوم وجه بس یوازې کوه درېږه زه دروازه م دلته زه اخته چکن شان دي یاره دلته چې دا خو ټوله زاړه شیان دي یار دا وایي د زرو کالو شان دي وروره څه شی د زرو کالو شان دي زرو کالو شیان چیرې وایي زاړه شیان دي یار دا میخ دی دا چې دی میخ دا بس دا چې ته زه راغوښتلم هغه بم زه چې هم دغه یي دا خو زاړه ټیپان دا شیان دي یار در څه بل ځای ولاړ چیرې ځې وروره تر توره دا وګورې دا تبر نو چیش چې به وسي دا خو د ګوره په 1401 کې جوړ شوی دی دا پر دې کلي دي ښه ودانې دي ورور دغه پیدا کېږي راکان پیدا کېږي ځای ته ښه هو درځه خواته بیا وګوره خوا سولاغان دی دا وګوره دا څنګه ښه شیان پراته دي دا اوس ښه شیان دي یار خو ګیلاسونه یې ایښي دي دا وګوره دا دغه دوا چې په خارج کې چېرې کې اوس افغانستان ته راځي دا شیان دپاره دا چې دی دا د غوا په غاړه چې زړه دا کښېږده ده پښې کار لري یاره ښه ته اوس افغانستان ته راځې دا زړو شیان ته ودرېدلې دا پیل وګوره دا پیل نو دا پلته شیان درځه ولاړ شو په رستورانت کې کښېنو ته چې ته رالې نو دغه شیان دي یاره په دا ګردو شیانو کې دا یو شی زما خوښ شو دا څه شی ده واه دا وایسه دا ما لیدلي دي یار دا پلته شیان دا وخت ضایع کوي دا شیانه دي نو څه کوم زړه شیان دي ټوله داسې یو شی برمات کو چشمته هلته شایو دا شی پروت هغه برمات کو دا اوس بیخي نوي چې جوړ دي هغه بره د هغه جساب نه صرف سره غوښتلی دا به جساب نه دا به زموږ د خټ سړی ولا شورم نه خوري دغسې ناست چې دا ولې درځه چې ورسو چې وګوره زه به د دې درته ودرېږم ښه دا خوا دې سره شورې ریحانه دا د خټو سړی دی وایم د خټو سړی نه دی وروره څه شي کوې چې بیا رالم دا څه کوې څه کوې ځوانه څه کوې دلته ګرځې دلته میوزیم وګوره څه شي ده میوزیم وګوره شوې ګوره نو په شانو لاس مه ونو ته رالې ما ته د خټو سړی د خټو نه یم ما چې ول دا ګره شانداره کړ ما چې ول تم د خټو څخه جوړ کړی تاریخي شی ما چې ول ته قرباني سم یا د خټو زه نه یم خو دغه شان ټوله داسې دي دا هر یو 200 300 کاله قدامت لري اته 1000 کاله 1400 کاله څه واته اوس هو دا خورا د پخوانیو خلکو دي او هغه د پخوانیو بچیانو چې ملکونه به نیوله دغه ټوله وسلې د دوی دي دغه شیان د دوی د روزمره ژوند دي ما زما انډیوال ته وویل ما دا ډېر وخت شیان دي یا دا یې زاړه شیان ټول کړي چې ما دا ستا انډیوال خو نه په پوهېږي کشر دی ته خو لږ مشر یې نو دا خلک چې دي دا خارج خلک چې دي د خارج خلک راځي دلته په سیل باندې راځي دا ځایونه ګوري د خارج څخه راځي د خارج د امریکا څخه راځي د جرمني د کاناډا او د نورو هېوادو څخه راځي دلته په سیل راځي دغه چوکیانې دغه شیان ما دغه دپاره دلته ایښي دي تر څو دا خلک راسي لږ وسایي هم وکړي او دغه شیان هم وګوري دلته بل میوزیم هم لرو هغه بیا د دې له غټ دی دا ما په هغې کې چیش پراته دي په هغې کې هم دغسې پخواني شیان دي ښه اوس ګوره دغه زنګوله ده چې شوه ما وشرنګوله هغه پخوانۍ زنګوله ده پخوانۍ زنګوله چې یا د مثلا د حیوانانو په غاړه به ورزړوله یا مثلا داسې د یو ښه چې پر ګران و د یو غویي پر غاړه به ورزړوله ډېر قدامت لري هغه هم ولا ډېر دغه وینې دا توکتانۍ ده توکتانۍ نه ده چایجوشه غوندې شی دي ګوره په دا کې اوبه څښلې یا مثلا دغه یې کوله نه یا مثلا مستې شیدې یا دا شیان یې وراچوله دا ډول دی ځوانه دا راډیو ده دا پخوانۍ راډیو ده ته به دغه نه پوهېږې اوس به نو ته هم وایې چې دا 1000 کاله کېږي نو خو دونه نه کېږي خو در اصلو در 200 کم خو نه دي نو دا اوس ته څه وایې حاجي صاحب د خوبه خو به نه زه فکر کوم ته د خوبه د شپې 2 بجې دي راغلی ته د خوبه خو دغه شیان تا دغه شپه دپاره ایښي دي نو دغه ته پوهېږې څونه ارزښت لري څونه ارزښت لري ستا په فکر څونه ارزښت لري تا ته به د خټو یو کنجي منجي معلومېږي اوه دا په 100 افغانۍ یا 10 افغانۍ ما تا ته ویل ته نه پوهېږې ځوانه خلک چې د خارجه څخه راځي د ډېر لرې ځایو څخه ډالر مصرفوي کرایه ورکوي راځي دا شیان ته ګوري دا خو داسې مازې شیان نه دي زموږ خلک چیرې په دا شیانه پوهېږي اوس ته یې نه پوهېږې نه پوهېږم دا تقریبا که درته ووایم
1 لاک 1.5 لاک افغانۍ ارزښت لري دغه دا به زه در ماته کړم. ماتې نه کې ولې ماتې نه کې تا ته مې نه ویل چې 1.5 لاک افغانۍ ارزښت لري. 1.5 لاک افغانۍ وګوره دا وګوره حاجي صاحب ته هم خطا وتلې په شان لاس مه واله شاوش لنډواله سره ووځه هله شاوش دا څه وایي ریحانه یاره بیا بله ورځ یو ښه پوه سړی در سره راولي دلته به راوګورئ دا ټوله میوزیم ستاسې په خدمت کې دی. اوس هغه شان یې پلا وګورو ویې ګورې خو په شانو لاس مه ووایي که یو رسم مات شوی د شی مې لاس مه په وایي منځ یې ګورې داسې د لرې څه یې ګورې ولاړ سره شابه زه ریحانه چې هغه وګورو چې څنګه شان پاتې ورسه ځوانان